ډیوه نیازی هغه ښځه چې د پارلمان لپاره له هر څه تېره شوه. په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ اوسېږئ. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. ډیوه نیازی شاید ټول یې وپېژنئ چې څه وخت مخکې د ننګرهار څخه پارلمان ته کاندیده وه، خو بیا کامیابه نه شوه او ډېرې هلې ځلې یې وکړې خو چا یې غږ وانه اورېده. خو هغه وخت کې خلکو له ډیوې پسې ډېرې خبرې کولې خو موږ هم نه منله، ځکه چې هېڅکله یو چا پسې دروغ خبرې کول نه دي پکار. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. ډیوه نیازی پسې خبرې دا کېدلې چې ظاهر قدیر ته د غلط کار لپاره ورغلې وه او هلته یې ځینې ثبوتونه هم پرېښي وو. له هغه وروسته ورسره مخلص هم خفه شوی و چې تاسو یې پېژنئ، د هغې خاوند دی. خو د ظاهر قدیر کسانو مخلص یعنې د ډیوې میړه وګواښه تر څو غلی شي او د مرګ اخطارونه یې ورکړل. دا خبرې مخکې خلکو کولې خو نن هغه ټولې رښتیا شوې، ځکه چې نن ډاکټر عبدالله ننګرهار ته راغلی و او ظاهر قدیر ورته یو کمپیني غونډه جوړه کړې وه. خو تاسو شاید په همدې غونډه کې ډیوه نیازی هم لیدلې وي چې ښکته پورته کېدله. اصل کې خبره دا ده چې د ظاهر قدیر له یو ساتونکي چې وایي هېڅکله زما نوم خلکو ته ونه ښایي، له هغه مو یو ویډیو ترلاسه کړی چې په یو کوټه کې ډاکټر عبدالله له ډیوې نیازی سره یو ډېر غلط کار کوي چې زه یې دلته په یوټیوب کې نشم خپرولی. زما له ډیوې سره هېڅ کومه دښمني نشته او نه له عبدالله سره کومه دښمني لرم، خو دا وایم چې د خپلو شخصي ګټو لپاره هېڅکله د افغانستان له ولس سره لوبې نه دي کول پکار. که غواړئ چې تاسو ته هم زه دغه ویډیو په ایمیل کې درولېږم نو اول دا ویډیو در سره حتما لایک کړئ او بیا مو په کمنټ کې خپل ادرسونه راته پرېږدئ.